د یاد شرکت مسؤلین دغه څرګندونې د چنګاښ په پنځمه د ننګرهار والي د ولسي جرګې او ولایتي شورا غړو برېښنا او د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیسانو سره د لیدنې پر مهال وکړې. ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ویل د اوړي موسم کې په دغه ولایت کې تودوخه تر 45 درجو پورې لوړیږي چې د ننګرهار ولسونه د برېښنا د نشتوالي له امله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. نوموړی وایي له نغلو څخه ننګرهار ته 40 میګاواټه برېښنا انتقال شوې ده. پارچاوي ډیره ده. لیږدول شوې لین د زیاتې برېښنا لیږدونې ظرفیت نه لري او په نغلو کې شته ترانسفارمر تخنیکی ستونزه لري. باید د ننګرهار ولسونو یا د ستونزه حل شي. د برېښنا رئیس محب الرحمن مومن ګڼ شمېر وړاندیزونه یې په رسمي ډول شریک کړل او هیله یې څرګنده کړه چې د وړاندیزونو مطابق د ستونزو د حل په موخه ورته تخنیکی وسایل واخیستل شي. هغه ډاډ څرګند کړ که د دوی له لورې ورته وړاندیز شوي تخنیکی وسایل واخیستل شي نو د ننګرهار ولایت د برېښنا ستونزه به په بشپړ ډول حل شي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي انجن سید اکرام ویل ژمن دی چې د بودیجې د ترلاسه کولو او همدارس د تدارکاتو چارو د ګړندیتوب په برخه کې د برېښنا شرکت د عمومي ریاست سره مرسته وکړي. نوموړي هم هیله څرګنده کړه چې د یاد شرکت مسؤلین به ژر تر ژره د ننګرهار ولسونو د برېښنا ستونزې ته د حل لاره چاره ومومي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دراني غړي اجمل عمر او عبید الله شینواري هم د خپل خبرو پر مهال هم ټینګار وکړ چې دغه ولایت د ولسونو د برېښنا ستونزې دي په اساسي ډول حل شي. د برېښنا شرکت عمومي رئیس قدرت الله دلاور ول د نغلو په سیمه کې بعد 15 ورځو په ترڅ کې د سویچ په نوم یو تخنیکی آله ځای پر ځای کړي چې له امله به د ننګرهار برېښنا ظرفیت د 40 پر ځای 80 میګاواټه ته لوړه شي. نوموړي زیاته کړه د ننګرهار برېښنا کوټ ته به د کابل څخه هغه تخنیکی آلې هم ولېږدوي او یو شمېر نور به ورته خریداري کړي چې په ترڅ کې د یاد برېښنا کوټ تولید ظرفیت لوړ شي. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو چارو تر سره کېدو سره به په ننګرهار کې د برېښنا پارچاوي ستونزه حل شي او ګڼ شمېر نورو سیمو ته به هم تازه دمې برېښنا ورکړل شي.